که په خپل منځ کې مو اشنا خبره جوړه نشي نو به هیڅکله په بل چا خبره جوړه نشي. نصرته ګرځي په کوڅو کې د غلیم لښکرې، هسې نه بیا د کربلا خبرې جوړې نشي. سلام قدرمنو لیدونکو، ګرانو اوریدونکو، یوسف هیواد دوستم له ډنمارک نه د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکی. د څلوریزه مو چې ولوستله د ښه شاعر ښاغلي امان الله نصرت و. خدای دې دی ژوندی لري. واقعا ډېر ښکلي اشعار لري، ښه شاعران، ښه لیکوالان او د هنر او ادبیاتو مخکښان باید وستایل شي او همیشه د دوی آثار یاد شي. قدرمن دوستانو، خوشحاله چې بیا هم د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره زه او زموږ همکاران په استودیو کې ستاسو په خدمت کې دي او بیا هم یو چوپړ ترسره کوو. دغه څلوریزه مو وټاکله د دې اونۍ د یادښت په پلمه باندې، ځکه چې دلته ویلي که په خپل منځ کې جوړ نشي نو په ښار او بازار کې ډېر د غلیم لښکرې ګرځي. د نصرت صاحب د شعر معنا او مفهوم همدا ده. هیله لرو چې په افغانستان کې واکداران دا د تیرو حاکمیتونو نه تجربه واخلي او د خپل منځ کې دښمني او اختلاف ونه کړي، یا د بسته د اداره پرېږدي، دوی د لاړ شي او یو بله ملي واکمنۍ چې په نظر کې هغې ته د لاره خلاصه کړي او رد شي. او که خپله غواړي چې حاکمیت وکړي نو دا اختلاف د خپل منځ کې نه کوي، ملت سره د ځان جوړ کړي، د ملت له غوښتنو سره د ځان جوړ کړي، له نړۍ سره د ځان جوړ کړي. موږ خو بې له ملته ژوند نشو کولی، له خپل ملت نه. ملت چې خواري، ضعیفي او هیلې او غوښتنې او پوښتنو ته موږ ځواب ورنکړو نو بیا په څه شي باندې حاکمان یو موږ؟ بنان باید د خلکو نه باید اجازه د حاکمیت واخیستل شي، د خلکو غوښتنې او هیلې ترسره شي او له نړیوالو سره ځان جوړ کړو د دې لپاره چې موږ وکولی شو د خپل هویت او تاریخ ته دوام ورکړو. د هغه په غیر کې خو دا وطن به بله ورځ هیڅ دا وطن به نه وي، بیا یې پړه په تاسو باندې ده. بیا به دغه وطن کې چې تر اوسه کوم حاکمیتونه راغلل او خلک یې ووژل، 80,000 کسان خو یوازې په کابل کې ووژل، د دې خو به ځواب یو ورځ یو څوک ورکوي که نه؟ دغه د ننني حالاتو چې کوم څه په وطن کې روان دي د دې هم ځواب غوښتل کېږي. ډېر ښه کارونه روان دي په وطن کې، ډېر په زړه پورې کارونه روان دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې امنیت دلته د افغانستان د خلکو تر ټولو غټه هیله همدا وه چې امنیت ترسره شي. اوس د امنیت راوستل خو ښه، اوس خو دا خو اسانه ده، اما ساتل بیا نو سخت کار ده. اوس خو دا وساتئ دا چې د ملت نه مونږ اجازه د حاکمیت وانخلو، هغوی سره تعامل ونه کړو، خو یوه لویه جرګه جوړه کړئ. مونږ بیخي ملي عنعنات او دود و دستور له منځه تللي دي. یو ملي جرګه ده، ولسي جرګه ده، لویه جرګه ده، خو راویې غواړئ یوه لویه جرګه اول ته خپل پروګرام وړاندې کوي، د خلکو نه د حاکمیت کولو اجازه وغواړي. دې کې څه سختي لري؟ او دا نو څه معنا لري چې موږ اوس د خپل مشران لیدلی نه شو؟ درمن دوستانو، زه بیا دا خبره تکراروم، د نصرت صاحب وایي نصرته ګرځي په کوڅو کې د غلیم لښکرې، هسې نه بیا د کربلا خبرې جوړې نشي. قدرمن دوستانو، هیله لرو خپرونه تاسو ته په زړه پورې خپرونه نور مطالب هم لري او ستاسو پاملرنه ورته راګرځو.